په کندوز ولایت کې د پولیو 3 ورځنی ځانګړی کمپاین پیل شو. د دغه ولایت د عامې روغتیا ریاست مسؤل وایي دا کمپاین به 4 ورځې دوام وکړي چې په ترڅ کې به د دغه ولایت مرکز او 8 ګونو ولسوالیو کې څه باندې 380,000 له 5 کلونو کم عمره ماشومان د گوزن ضد واکسین ترلاسه کړي. انشاءالله فردا یا آغاز میشه و برای مدت 4 روز دوام پیدا میکنه و ما انشاءالله پلان داریم که در 8 ولسوالی ولایت قندوز این کمپاین اختصاصی را تطبیق نماییم و به تعداد اضافه تر از 3,60,000 اطفال زیر 5 سال را واکسین تطبیق نماییم. ورته مهال بیا د کندوز ولایت اوسیدونکي د ګوزن ضد واکسین د دې کمپاین پیلېدو ته خوښ دي او دا ګام د پولیو وژونکي ناروغۍ محوه کولو کې اغېزمن بولي. دوی له ټولو کندوز میشتو غوښتنه کوي څو خپل ماشومان واکسین کړي. فعلا چې دا کوم واکسین د پولیو شروع شوی دی له دې نه ډېر د مسلمانان راضي دي ځکه چې امراض ډېر دردونه او مرضونه دي دې نه مخنیوی کیږي او موږ مهاجرون هم ډېر راغلي دي د وطن ته او کېدای شي قسم مرضونه او موږ دې نه ډېر خوشحاله شو ځکه چې ډېر د قندوز ډېر مسلمانان ډېر مخلوق ته خوشحاله ده. به خاطر راه اندازی تطبیق واکسین پولیو بسیار خوشحال هستیم. دیگه از تمام فامیلا خواهشمند هستیم که طفلای خود دیگه واکسین بکنن. د کندوز په کچه د پولیو واکسین کمپاین داسې مهال پیل شو چې له څو کلونو را په دې خوا دغه ولایت کې د پولیو کوم مثبته پیښه نه ده ثبت شوې خو روغتیایي مسؤل ماشومانو ته د ګوزن ضد واکسین پر تطبیق ټینګار کوي.